ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای پر سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو نن سه شنبه د 1415 هجری شمسي کال د سرطان یا چنګاخ د میاشتې ل 14 نیټې سره برابر ده. درنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خبرونو لیدونکو وي. اوس هم تاسو پام راړم د لغمان ملي ټلویزیون بیلابیلو خبرونو ته. په پیل کې هم مهمو خبرونو سرټکی ویان عبدالوارث مخلص. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان ولی د کورنۍ چارو وزارت له لومړي مرستیال او کفیل سره د دې ولایت د مجاهدونو ولسونو ستونزې شریک کړي. د لغمان ولی قاری بختیار ماز کابل ته د کاری سفر پر مهال د کورنۍ چارو وزارت له لومړي مرستیال او کفیل مولوي محمد نبی عمری سره کتلی او د دې ولایت د مجاهدونو ولسونو یو شمیر مهم ستونزې ورسره شریک کړي دي. د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې لمخې په دې لیدنه کې د لغمان ولی ویلي چې د یاد ولایت مجاهدین ولسونه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي او د دغو ستونزو د هواري لپاره د کورنۍ چارو وزارت د همکارۍ غوښتنه کړې. په خبرپاڼه کې راغلي په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت لومړي مرستیال او کفیل مولوي محمد نبی عمری د ښاغلي معاذ د هڅو ستاینه کړې او ویلي دي چې د ولس د ستونزو حل ته ځانګړې پاملرنه لري. ښاغلي عمری زیاته کړې د لغمان اوسیدونکي د قربانۍ او خدمت خلک دي او وزارت به د خپل امکاناتو او صلاحیتونو په چوکاټ کې د هغوی د ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. لغمان کې د سړو سیمو د ښوونځیو د څلور میاشتنیو ازموینو بهیر پیل شو. د لغمان ولایت د سړو سیمو په ښوونځیو کې د 1415 ښوونیز کال د څلور میاشتنیو ازموینو بهیر په رسمي ډول پیل شو. د پوهنې ریاست د خبرپاڼې لمخې د یادو ازموینو د پیل مراسم د دولت شاه د پوهنې امیر مولوي عبدالرازق سیار له لوري د یادې ولسوالۍ اړوند د زرکمر هلکانو ښوونځي کې او همدارنګه د فارغان د پوهنې امیر مولوي جلال نجات د فارغان هلکانو لیسې کې ترسره کړي. د خبرپاڼې لمخې په ورته وخت کې د الینګار د پوهنې امیر قاری نورغه هاشمي د پریاني د هلکانو په لیسه کې د یادو ازموینو د بهیر پرانسته کړي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د پوهنې امیرونو د ازموینو د شفاف او منظم ترسره کېدو د زده کوونکو د ارزونې پر عدالت او د نمرو په ورکړه کې بشپړ انصاف ټینګار کړی او له ښوونکو زده کوونکو یې غوښتي چې د ازموینو له اصولو او مقرراتو سره سم خپلو مسؤلیتونه ترسره کړي. لغمان کې 100 تنه بزګرانو ته د شنو خونو د جوړولو وسایل وویشل شول. په لغمان ولایت کې د کرنې د ودې د سبزیجاتو د تولید زیاتوالي او د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا په موخه 100 تنو مستحقو بزګرانو ته د شنو خونو د جوړولو اړین وسایل وویشل شول. د اقتصاد ریاست د خبرپاڼې لمخې یاد وسایل د EYSO موسسې په تخنیکی همکارۍ او د FAO په مالی ملاتړ د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د سکتور له لارې مستحقو ګټه اخیستونکو ته سپارل شوي دي. د خبرپاڼې لمخې د مرستو د ویش په مراسمو کې د اقتصاد رئیس د لارښوونې لمخې د یاد ریاست سکتوري عمومي مدیر د کرنې ریاست استازي او د تطبیق کوونکي موسسې مسؤلینو ګډون کړی و. په خبرپاڼه کې زیاته شوي مسؤلینو د یاد پروژې موخه د کرنیزو تولیداتو زیاتوالی د خوړو خوندیتوب پیاوړتیا او د بزګرانو د عاید لوړول بللي او ټینګار یې کړی چې دغه ډول پروژې د کرنیز سکتور د پراختیا او دوامدار اقتصادي پرمختګ لپاره مهم رول لري. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا ښه وخت.